ډیر خلک د لور په پیدایش باندې خپه شي چې ماله ولې الله رب العالمین لور راکړه خو لور د کور دپاره ښایست او رڼا ده. اهل علم وایي د یوې ښځې د غوروالي علامه دا ده چې مهر یې کم او لومبنی اولاد یې لور وي، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا. چاله خوښه شي رب العالمین لورګانې ورکي او د چاله رب العالمین زامن خوښ شي زامن ورله ورکي. نو مفسرین وایي الله رب العالمین ویل اول لور ذکر کړې ده، وجه دا چې لور غوره ده. دې وجې نه لور د الله طرف نه په بنده باندې رحمت او احسان دی. که چېرته لور رحمت نه وي او ښه نه وي، الله رب العالمین به خپل پیغمبر له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څلور لورګانې نه وي ورکړې. لور د یو مینې او محبت نامه ده د خپل پلار دپاره، چې کله هغه د پلار سره د زړه نه مینه او محبت کوي او پلار ته دعاګانې کوي. لور د پلار دپاره یو لیونتوب دی چې کله د پلار نه رب العالمین جدا کی او الله رب العالمین ترې نه واخلي نو بیا انسان له ارمان ورشي. دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العالمین یو بنده ته 3 لورګانې ورکړي او دا په هغې باندې صبر وکړي، مطلب دا دی چې په هغې باندې خفګان ونه کړي او د هغوی د جامې او د خوراک خیال وساتي، یعنې ښایسته کفالت یې وکړي. کان له حجابا من النار یوم القیامه. الله رب العالمین به دغه کفالت د دې لورګانو دا به قیامت په ورځ د اور نه ولا یو پرده وګرځي، یعنې د دغې په وجه به رب العالمین د جهنم د اور نه بچ کړي. نو که الله رب العالمین د لورګانې درکړي مه خفه کېږه، پرې خوشحالي پرې وکړه او ښایسته کفالت په دې لپاره چې رب العالمین دله سبا جنت درکړي.